سینمای پامیر مرکز ته د تذکرو راغلی چې خپله تذکره واخلم. نن ورځې لپاره موږ آنلاین ثبت نام کړی وو، بیا رالو دفتر ته. دلته د ټولو مراجعینو هماهنګي او کوارډینیشن ډېر ښه دی موږ سره. کار ډېر په سرعت سره مخ ته ځي. نو زه بایومتریک نه خلاص شولم، نو اوس منتظر یم چې زموږ تذکرې راشي. الکترونیکي تذکره خو اوس تقریبا په ټول افغانستان کې مروجه ده چې باید ټول هویت لرونکي د افغانستان دا واخلي. نو صرف په دې خاطر باندې چې مقصد د پاسپورټ اخیستل کېږي یا مثلا په بانکي سیستم کې ډېر په درد باندې خوري او د دې هغه کیفیت د کاغذ او دا ډېر ښه دی نسبت کاغذي ته. په دغه اساس باندې موږ غواړو چې خپل فامیل مې ټول ځان سره راوستی د تذکرې واخلو. در مرحله است که بایومتریک چی خلاص کردیم، فرما را پر کردیم، آمده بایومتریک ما خلاص شد. فایدهش این است که او کاغذی خطور بود که در هر جا از پیش میافتید خراب میشد، دعوام خراب میشد، مثلا در جیبت هم خراب میشد. این فایدهش این است خوبی داره که نه دعو خراب میشه نه در جیبت خراب میشه، هیچ چیز خرابی نداره. آمدیم به خاطر تذکره الکترونیکی و مرکز سینمای پامیر. صبحی وقت ساعت 7:30 بجه میجا حاضر شدیم و خود بایومتریک کردیم. بعد از اون فعلا نوبت بایومتریک که خلاص شد تمام شد. کدام مرحله مشکلی نداره، بسیار به طریقه ساده آسان راحت بدون کدام مشکل تونستیم که مشکل تذکره را حل بسازیم. تذکره الکترونیکی فایدهش بسیار زیاد است، چون یک جای میریم مشکل ما راحت‌تر خوبتر حل میشه. اگر در بانک باشه، اگر در هر جایی که باشه تذکره الکترونیکی فعلا طلب میکنه و در هر جایی که بری یک خوبیش هست که زود خود از بین نمیبره و خراب نمیشه.